اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کهف مکی دی یوصل لس آیتونه او په 12 رکوګانو باندې مشتمل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي تمام تعریفونه الله لردی هغه الله انزل على عبده چې نازل کو په خپل بنده باندې الکتاب کتاب یعنی قرآن ولم يجعل او پیدای نکړو له پدې کې عوجن سکوګواله قیما درست لينذر چې او يروي خلق بأسن شديدن د سخت عذابنا من لدنه د طرفنا ويبشر المؤمنين او چې زیر ورکی مؤمنانو ته الذين هغه کسانو ته يعملون الصالحات چې دوی عملونه کوي نیک ان لهم چې بشکشتدي د دوی د پاره اجرا حسنا خ اجر ما کثین فيه وسیدن کی بوی دوی فيه پدې کې ابدا همیشه وينذر الذين او چې او يروي هغه خلق قالوا چې وای اتخذ الله ولدا نیولد الله تبارک وتعالى زوی ما لهم به من علم نشتد دوی د پاره پدې باندې من علم سعلم ولا لآبائهم او نه د دوی پلارانو ته کبرت کلمتن لو یا خبره ده تخرج من افواههم چې اوزی د خلو د دینه ان یقولون دوی نوایی الا کذبا مگر درو فلعلک پس شاید چې تو باخع نفسک هلاکون کې د خپل نفس على آثارهم د دوی نه رستو ان لم يؤمنوا بهذا الحديث کچری دوی ایمان رونوړي په دې خبره اسفا د غم په وجه ان جعلنا بشک مونږ جوړ کړی دي ما هغس علی الارض چې پزمکه کې دي زینت لها خایس د هغه د پاره لنبلوهم د پاره د دې چې مونږ ازمیخ وکو ايهم سوق د پدوی کې احسن عملا زیات خو په عمل کې وان او بشک مونږه لجاعلون خامخا کون کیو ما علیها هغه سوچ په دې زمګه کې دي صعیدن جرزا صفا میدان جرزن بے آب و گیا یا سپینا ډاګه ام حسبت آیاتا ګمان وکړو ان اصحاب الكهف چې اصحاب کهف غار والا والرقیم او غر والا کانو من آیاتنا عجبا ودی زمونگا د نخونا عجیبا اذ اول فتیتو هر کله چې پناوا غستا الفتیتو سوزوانانو الى الكهف پغار کې فقالو ندوی اویل ربنا ای رب زمونگا آتنا راکی مونگا تا من لدنکا د خپل جانبنا رحمتا رحمت وهیئ لنا او پیدا کی زمونگ د پارا من امرنا زمونگ پدیکار کې رشدن سمون او سملار فضربنا على آذانهم نو مونگا پردوا چولا د دوی په غوګونو فل کهف په غار کې سنین عددا سوکلونه پشمیر ثم بعثناهم بیا مونگا را پاسول دوی لنعلم چې معلوم کو مونگا ظاهر کو مونگا ای الحزبین چې کم یو په دې دواړو ډلو کې احصا په خشان باندې دوی ته یاد ده لما لبثو امدا چې دی سمره مودا تیر کړه